اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول خو ستاسو د ټولو ملګرو د قاریانو صاحبانو د چیرمنانو او د میډیا والا ډېر زیات مشکور یم چې په دې لنډ تنګ وخت کې بار بار مونږ تاسو له تکلیف ترکو او تاسو راځئ او زمونږ سره د دې سیلاب زدګانو په دې غم کې شریکېږئ. نو دا یو داسې غم دی چې زما په خیال چې دا د ټول قام غم دی، دا د یو علاقې د بونیر یا د سوات یا د باجوړ یا د صوابۍ د دې غم نه دی. دې غم کې مونږ ټول قام د هغې ملګرو سره شریک یو، کم چې سیلاب ځپلي دي. نو د هغې په سلسله کې چې د نن درېیمه ورځ د تقریبا مونږ د خپلو ملګرو ته یارانو دوستانو ته او د خپل تنظیم د ملګرو ته سپیشلی یو ریکویسټ کړی و د دې سیلاب زدګانو دپاره د چاندې دپاره. نو د هغې له اوس هم روانه ده. ډېر ملګري داسې دي چې هغوی ټایم په ټایم تر اوسه پورې پکې دا دي ما ته پیسې ریسیو شوي، ما ته میلاویږي. خو بهرحال زمونږ د دې ټول ګروپ ته ملګرو دا مشوره وه چې د اوسه پورې کمې پیسې میلاو شوي نو پکار دا ده چې دا سبا ورځ کې هغوی ته ورسي، ځکه چې هلته هم ډېرې زیاتې نیمګړتیاګانې دي. زمونږ په دې پیسو به د هغوی هیڅ هم ونه شي، خو دونه ده چې دا به یو ریوارډ وي، دا به یو د هغوی سره یو د مرستې یو شکل وي چې هغوی به پرې د هغوی به پرې له 70 کسانو څه نه څه د خیر کار ورته وشي. دویمه دا ده چې زمونږ د ټولو ملګرو د ټول ګروپ ته ملګرو دا خواهش و چې دا پیسې مونږ ستاسو د میډیا ولا تر مخه ووایو چې بهی مونږ ته څونه ټوټل اماونټ راجمع شو او دا اماونټ مونږ ته چا راولېږو. نو په هغه سلسله کې در سره زه ذاتي طور زه خو دا خبره مونږ په ګروپ کې هم کړې وه، د دې پیسو د حساب کتاب ټوله ذمواري چې وه دا د انجینیر صاحب تصور جمال سره وه. نو دا هغه ټول لیسټونه هم فاینل کړي دي او چې کوم پیسو حساب کتاب و څه زما په ایزي پیسه په اکاونټ راغلی وي، څه د نورو ملګرو په ایزي پیسه اکاونټ راغلی وي، هغه پیسې اوس مونږ رانغدې کړې او څه په بینک راغلی وي زما. د دې نه پس په هم دا نه چې مونږ د چانده ودروله چې د کومو ملګرو په مونږ باندې اعتمادي او زمونږ د په دې شته ملګرتیا اعتمادي، نو دوی ته هم ورکولی شي هغه پیسې او مونږ ته ما ته په ذاتي اکاونټ تاسو سره به بیا هم زه د ایزي پیسه او د بینک اکاونټ شیر کوم. په هغې سلسله کې به تاسو بیا هم دغه ځکه چې دا یو داسې غم دی چې دا په لشل ورځو کې په میاشت کې یا په 2 میاشتو کې لا د پوره کېدو نه دی. نو که د دې سیلاب زدګانو په سلسله کې بیا هم کم ملګري زمونږ سره په دې چاندې مهم کې شریکېدل غواړي او خپل خیرات زکات صدقات مونږ له زمونږ په لاس هغه سیلاب ځپل ورسول غواړي، نو هماوقت به مونږ تیار یو. زنګ سټیل دا دغه روانه ده، د چندې دا مهم روان دي. تاسو سره زه جي دا لیست شیر کومه. دا ټوټل مونږ ته الحمدلله بار د مسافرو په لاس او د په دې کور کلي کې د خپلو ملګرو د یارانو دوستانو او بیا د زنانو او بیا داسې د وړو وړو ګلونو ماشومانو په لاس هم مونږ ته پیسې میلاو شوي دي. نو الله تعالی دې دا پیسې زمونږ او ستاسو د ټولو د دنیا او د آخرت په ګټه وګرځوي او الله تعالی دې مونږ او تاسو له د دې اجر راکړي. او لږې پیسې لږې دي خو الله تعالی دې پې د هغوی ډېر څه وکړي شي. نو دا ټوټل مونږ ته راغونډې شوي دي 4,22,964 روپۍ، 4,22,964 روپۍ، 4,02,940 روپۍ زمونږ د کم چې د تحصیلي درګۍ د مسایلو کم ګروپ یا د سخاکوټ پلی تنظیم چې کم ملګرتیا وه د هغوی نه مونږ ته دا راغونډ شوي دي. زه تاسو سره دا میسج شیر کوم چې مونږ ته چا دا پیسې راکړي دي. مونږ له په دې پیسو کې 10,000 روپۍ تصور جمال صاحب انجینیر صاحب راکړي، 500 روپۍ داود شاه راکړي، اختر استاد 2000 روپۍ راکړي، فواد رور 500 روپۍ راکړي، امیر زیب 500 روپۍ را لېږلې وي، حمزه زمان 2000 روپۍ راکړي دي، لیاقت علي بی 500 روپۍ راکړي وي، یونس بی 500 روپۍ راکړي وي، مولانا سجاد صاحب د خپله جیبه 1000 روپۍ راکړي وي، عبدالرحیم بی چې کوم په ملیشیا کې مسافري کوي 10,000 روپۍ هغوی را لېږلې وي، سلمان بی 2000 روپۍ راکړي وي، اختر حسین بی 2000 روپۍ راکړي وي، داود 500 روپۍ بیا راکړي وي، سجاد خان 1000 روپۍ راکړي وي، دیار شلمانی 2000 روپۍ راکړي وي، خالد ناظم چې د ویلیج کونسل علي پي کلي چیرمین دی هغوی 1000 روپۍ راکړي وي، عبدالرحمن 1000 روپۍ راکړي وي، دیار بی بیا د یو بل ملګري 1700 روپۍ را لېږلې وي، امان الله لالا د صادقین کلي 1000 روپۍ را لېږلې وي، زاید علي استاد 1000 روپۍ راکړي وي، داود شاه بیا د یو ملګري 500 روپۍ را لېږلې وي،
الیاس سهار کم چې د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چیرمن دی هغوی پکې موږ له 1000 روپۍ راکړی وي. رشید لالا 1000 روپۍ راکړي. نورالحق بھائی د خانګړی 1000 روپۍ راکړي. ساجد مشوانی رور 500 روپۍ راکړي. عابد چې د اصلاح ډیلر صدر دی هغه 5000 روپۍ راکړی وي. فهد خان 1000 روپۍ را لېږلې وي. ایډوکیټ عمر شهزاد د دوبۍ نه موږ ته 1000 روپۍ را لېږلي. صفدر عباس ایډوکیټ موږ له 15000 روپۍ راکړي. محمد زمان رور 724 روپۍ د ایزي پیسه په لار را لېږلې وي. شیراز خان چې په دوبۍ کې ژوند کوي هغوی 15000 روپۍ راکړی وي. شهنشاه خان چې زما رور دی په چاینا کې مسافرۍ کې ژوند کوي هغوی 20000 روپۍ را لېږلې وي. یو نامعلومه رور چې زما نوم به نه اخلي هغه 10000 روپۍ را لېږلي دي. بیا یو بل نامعلومه رور چې زما نوم به نه اخلي 500 روپۍ هغوی را لېږلي وي. محمد خالد 200 روپۍ را لېږلې وي. سید عالم 1000 روپۍ را لېږلې وي. نورالحق بھائی د چا 100 روپۍ ورکړی وي هغه هم را لېږلي دي. فواد چې په ملیشیا کې د مسافرۍ ژوند کوي 20000 روپۍ هغه راکړی وي. او رحیم بھائی 500 روپۍ راکړی وي. داود کلینیکل لیبارټرۍ والا چې کم په درګۍ کې زموږ سره د سخاکوټ بلډ فاونډیشن کې خدمات کوي هغوی 15000 روپۍ را لېږلې وي. امان الله خان 1000 روپۍ را لېږلې وي. عادل خان چې کم زنګ د تره زوی دی او په دوبۍ کې مسافرۍ ژوند کوي هغوی 1000 روپۍ را لېږلې وي. نورالحق بھائی له بیا چا 100 روپۍ ورکړي هغه را لېږلې وي. عبدالسلام د صادقین کلي 3000 روپۍ را لېږلې وي. وسیم خان د بریکوټ بیټرانی هاوس والا هغوی 3000 روپۍ را کړی وي. نعمان خان 1000 روپۍ را لېږلې وي. عبدالرحمن 1000 روپۍ را لېږلې وي. یاسر شهزاد چې په لندن کې ژوند کوي د مسافرۍ هغوی 1000 روپۍ را لېږلي دي. فهد الله 200 روپۍ را لېږلي. محمد معوض چې په سعودي عرب کې د مسافرۍ ژوند کوي او ډېر چامتو او نامتو ځوان دی 11200 روپۍ هغوی را لېږلي دي. رومان سخاکوټ بازار 2000 روپۍ هغوی را لېږلي. قاسم خان 2000 روپۍ هغوی را لېږلي. او په دې کې زما سره یو لیسټ شیر شوی د التالي سره دا 100 روپو. نو د هغې کې عبد علي بھائی کوم چې زما رور دی هغوی 20000 روپۍ ورکړي. شیراز زما رور دی هغه 20000 روپۍ ورکړي. زموږ د هوټل ملګري چې دي جمشید بھائی 500 روپۍ ورکړي. شیر علي 500 روپۍ ورکړي. زموږ د کور زنانو 5000 روپۍ ورکړي وي. ظفر بھائی 500 روپۍ ورکړي. فضل خدا عثمان نبی دوی 50 روپۍ ورکړي. زما کشر رور نعمت خان 1000 روپۍ ورکړي وي. آصف 500 روپۍ ورکړي. عبدالله 500 روپۍ ورکړي دي. او حماد 500 روپۍ ورکړي. ثناء الله 2000 روپۍ ورکړي. شایان زموږ کشر خورایي دی هغوی 5000 روپۍ ورکړي. 150 نورې راغلي وي. او یو 500 روپۍ ما ته صادق شاه بھائی زموږ په دکان کې پرېښودې دا د 44800 روپو هغه لیسټ و چې کومې میلاو شوي دي. بله 2400 روپۍ یو نامعلومه رور بیا را لېږلي چې هغې سره یې څه ډیټیل نه و را لېږلي خو په ایزي پیسه په لار میلاو شوي. شبیر خان 300 روپۍ ورکړی وي. ډاکټر صاحب فیصل حیدر 500 روپۍ را لېږلي وي. آصف خان 1000 روپۍ ورکړي دي. ارشد علي 5000 روپۍ را لېږلي دي. عرفان الله بھائی 2000 روپۍ را لېږلي. زمونږ د مارکیټ نه 2680 روپۍ یو لیسټ کې راغونډې شوي چې پای کې قیصر 50 ورکړي. عثمان 100 ورکړي. عاصم 230. احد 100. بلال 1400. عطاءالله 50. عاصم شاکر 50. امجد 100. ارشد 100. طارق استاجي 500. عبید 100 او بلال مصری چې دی کوم موټر سایکل والا هغه 1400 روپۍ ورکړي. بیا په دې کې شکیل شوز والا ډیګې مارکیټ والا 2000 روپۍ ورکړي. شاه فیصل او د نوید رور موږ ته 17500 روپۍ د سجاد بھائی په لاس میلاو شوي دي. نثار مومن زموږ ملګری بدرګې سره تعلق لري 5000 روپۍ هغوی ورکړي. نیاز علي استاذ مصری 1000 روپۍ هغوی ورکړي. وارث خان چې کوم قصاب دی په سخاکوټ بازار کې هغوی 1000 روپۍ ورکړي. طارق رنګساز 500 روپۍ ورکړي. امین بھائی 50 ورکړي. تاج باچا بھائی د ډیګې مارکیټ والا زموږ ډېر خوږ ملګری دی 8000 روپۍ هغوی را لېږلي وي. عرفان بھائی کم چې د په دوبۍ کې ژوند کوي او د بلال سابقه کم چې الیکشن لړاو کړی و د پی ټي آی والا بلال پی ټي آی والا رور دی هغوی 40000 روپۍ دوبۍ نه هغوی را لېږلي دي. ډاکټر نواز خان د بدرګې مشین کالونی 14000 روپۍ هغوی را لېږلي. عارف خان بھائی 5000 روپۍ نغد مال نن زما په هوټل کې را کړي دي. عاصم خان جاړی کم چې د غلام رشید کاکا زوی دی هغه 1000 روپۍ ورکړي. امیر زیب 500 روپۍ ورکړي. سعید الله چیرمین صاحب 5000 روپۍ ورکړي. ساجد چیرمین 7100 روپۍ را لېږلي دي د خپل جومات نه راغونډې کړي چې په هغې کې د هغې ډیټیل څه په دې شان دی چې
چې پای کې شیر افضل جی سے 500 روپے ورکړي، نعمان آزاد سے نواب 500، طاهر شاه 500، رازق لالا آزار لاجبر 500، کاشف 500، هلال 300، عمرزاده 200، امام صاحب 100، زمین امیر صاحب 500، اسم ازار او عرفان 500 روپے. دا 7100 روپو دا ډیټیلو. نعمان کریم الله اینڈ سنز والا 5000 روپے اوس راولېږلي. سکندر او دغه درې ملګري چې کم دي رخان ډېر راولې استاد جي زموږ سره په دې ګروپ کې ډېر چمتو ملګري دي، هغوی 21500 روپے په 400 ملګرو باندې ورکړي. او سجاد مولانا صاحب چې په خپله د علي کلي چیرمین دي، هغوی په خپل مسجد کې چانده کړی و 20410. نو د دې نه ټوټل جي جوړې شوې 4,22,964 روپے. یو وارې بیا هم زه د دې ټولو ملګرو کم چې په دې وطن کې ژوند کوي او کم چې په مسافرۍ کې ژوند کوي، موږ سره په دې چانده کې حصه اخیستی دی، ټولو زه شکریا ادا کوم. الله دې تاسو ټول له د دې بدلې په دنیا او په آخرت درکړي. او انشاءالله تعالی سبا به دغه پیسې د میډیا د کیمرې د مخې او په یو ټیک ټاک ډیټیل کې په بونیر کې دې سیلاب ځپلو ته انشاءالله د نغدو روپو په شکل کې حواله کوو، ځکه چې ما څونه سروې وکړه، څونه ملګرو سره زما هغه ځای کې رابطې وشوې، نو ټولو دا وایي چې راشن هم ډېر زیات دی، سامانونه هم ډېر زیات راغلي دي، پخه ډوډۍ هم ډېره زیات راځي. خو چونکې اوس چې کم ضرورت دی میډیسن هم ډېر زیات راغلي دي، او اوس چې کم ضرورت دی نو دا مالی نقصان ډېر زیات شوی دی. ډېر خلک اوس هم داسې غیب دي چې هغه د غټ وټو ګټانو د لاندې پروت دي، د خلکو کورونه د خاورو خټو د ګټو ډک دي. نو د دغې لپاره هلته کې د مشینرۍ ضرورت دی، او دغه مشینري بغیر د نغدو روپو نه په بل شانتې نه کېږي. نو انشاءالله سبا به که خدای ته خیر او منظور او سبا به دا پیسې د 3 کسانو په سربراهۍ کې وړو او هلته بیا حواله کوو. الله دې تاسو ټول دې اجر درکړي، الله خوشحاله او باد ساته، قدرمن شئ ټول.